چې کله مړ کېده ابوزرعه رضی الله عنه شاګردان ته ګیر چاپېره تاو دي ټول شاګردان د زنکدن دی نو مسله د دینداره چې زنکدن وخت کې به ورته کلمې شهادت اورئ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا ورته اورو چې خولې پې وګرځي زمونږ دا څه کوي زمونږ دا ورته بابا ما پیژنې زنکدن وخت کې ابل ولا راشي بابا دا پیژنې خپې ولقئ لاسې ولقئ دا پیژنې دا بل لکه یا تا پیژنې بیخ دی ودیه دا سل کاله پیژنې پرې چې خدای وپېژني دې وخت کې ابل انجکشن ورته ووایه نشې سخته ده پې د نشې انجکشن ورته مه وایه سخته ده پې پرېږده لږه سخته پې تېره شي چې ګناه ترې ورځي مرتبه بلنده شي او چې ته نشه کې او په نشه کې نو کلمې شهادت یې ونه وې پرېږده چې کلمې شهادت په خوله باندې ووایي هغه ځای نه اوله بابا څه دې ورته کېږي هغه وایي زنکدن دی ابل ولا راشي سپېمه کې پیپونه وله منډي ابل ولا په خوله کې پیپونه منډي هلکه وپېژنې زنکدن دی خبره روانه ده دې وخت هر څه پرېږده پیپ هم په پوزه پرېږده ډوډۍ او پیرني پرېږده ټول عمر یې پیرنیګانې خوړلې او ټول عمر یې ته پېژندلې بچي وله دا بابا دا ماشوم پېژنې وګوره ورته تا ته ولاړ دی که هغه ته پرېږده اوس فرښتو له روان دی د خدای غضب او قهر سره مخامخ کېږي د خدای رحم سره مخامخ کېږي دا زمونږ د شریعت نه خلاف کارونه روان دي شریعت څه وایي چې زنکدن دی پېژنګلو پرېږده سوره یاسین تلاوت شروع کړه تبارک الذي شروع کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا ورته شروع کړه وایه مه چې ووایه او شاګردان ته ولي چې شیخ زمونږ زنکدن کې دته زه ووایو څه ورته ووایو که دا ورته وایو چې اشهد ان لا دته مونږ لا خو مونږ بېادبي ده ورته څنګه مو ور یاده خو حدیث لوی استاد دی ورته څنګه یاد کړو یو شاګرد پکې هوښیار هغه وی دا چې کوم حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې د چا په خوله آخر وخت لا اله الا الله راغی نو جنت ته به داخل شي دا حدیث ورته شروع کوو په سند چې ما د فلانکي نه اورېدلي دي هغه د فلانکي نه اورېدلي دي هغه د فلانکي نه دا ورته شروع کوو ته ګورو دا ورته نه وایو چې دا کلمه شهادت ووایه دا ورته نه اورو خو ډېر لوی شیخ دی بېادبي ده دوی ورته شروع کړه ما صاحب د فلانکي نه اورېدلي دي حدیث لا وروسته دی ما د فلانکي نه اورېدلي دي هغه د فلانکي استاد نه اورېدلي دي هغه د فلانکي استاد نه اورېدلي دي ابوزرعه دقه دی ولا کلام کټ که هغه وی او هغه د فلانکي نه اورېدلي دي هغه د ابو هریره نه اورېدلي دي ابو هریره د رسول الله مبارک نه اورېدلي دي چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه او سات کې ووته خبره خپله واغېسته دوی ورته لا نه ویلې دوه درې استادان یې ذکر کړل نورو پسې خپله پوه شو چې دا دوی کوم سند روان کړی دا هم دغه ټکي ته رسي ما بیا د هغه نه هغه د فلانکي نه هغه د ابو هریره نه ابو هریره څه وایي چې د چا آخر وخت په خولې لا اله الا الله راشي دخل الجنه جنت ته به داخل کېږي دی وایي ساتې وخته نو چې ژبه دې بلري نو دا به راته یادېږي مولوي صاحب د خدای پاک په خبره باندې نازل کړي هغه د خولې خبره به یې ملګرو ته یاد یو سړي به ډېرې چیلې سره وړې او ډرې به یې کول ډرې به یې کول وایي چې کله مړ کېده نه مور ورته کلمې شهادت پېده وی ډرې وی ذاتي وویل یا مور چې بچې ډرې وی او ډرې لاړې تسبیحات ته وایي اوس یو فایده خو مې درته د حضرت یوسف علیه السلام د واقعې نه او بله درته وویل حضور پاک فرمایي بخاري شریف کې حدیث وی د هر مانځه نه پس 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر یا 33 کرته الله اکبر وایي او یو ځل ورسره لا اله الا الله وایي یاد خو مو دي ها نو دا سل کرته یو مانځه پسې شو نو 5 مونځونو پسې څو شو 500 کرته شو نو یو نیکي چې دا یو پلستا یو نیکي یو پلستا نو چې نیکي یو پلس شي نو څونه شو 15,000 شو که سل هر مانځه پسې نو 5 مونځونو پسې 500 نو چې نیکي یو پلس شي نو 15,000 شو 15,000 نیکۍ شوې
او چې بیا د شپې وده کېږي نو هغه وخت کې بیا سل دي نو سل چې په لسو کې ووهې ضرب ورکړي نیکي یو په لس ته نو څو دی جوړ شو زر نو 6 زره شوې نو 6 زره نیکۍ دې وګټل نو داسې څوک وښایه چې 6 زره ګناهونه یې کړي که نه دا خو د 6 زرو ګناهونو مقابله ذکر کوي د 6 زرو ګناهونو مقابله او که څوک کې دغه وایي لس کرته وایي یو حدیث کې دا دی چې لس کرته سبحان الله لس کرته الحمدلله لس کرته الله اکبر شو یو که 5 منځونو پسې شو یو 150 شو نو چې په لسو کې ضرب ورکې نیکي یو په لس ته نو 1.5 زر شوې او زر د شپې هغه د سلو کرتو نو 2.5 زره نیکۍ شوې نو چا به 2.5 زره ګناهونه کړي د 2.5 زرو ګناهونو مقابله خو دا کوي چې حضور پاک خپل محترمې لور ته ښایي او دومره ثواب دی پکې او په حقیقت هم د چې الله د هر عیب نه پاک دی په دې کې ډېر لوی خیر او برکت دی ځکه حضور پاک فرمایي د بخاري شریف بالکل اخیری حدیث دی کلمتان 2 خبرې دي او حبیبتان الله ته الرحمن ډېرې خوږې دي خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېر احسانې دي او ثقیلتان فی الميزان په میزان په تله کې درنې دي یو حدیث کې راځي چې نیمه تله په سبحان الله ډکېږي او چې الحمدلله ملګري کې نو پوره تله ډکه شوه سو یو سبحان الله وبحمده دی او بل سبحان الله العظیم او چې دا ماره ته ګنټه تقریر وکړو به تاسو هم راسره لږ غوندې لوس کوئ انشاءالله چې وسم کېږي د هر مانځه نه پس کله چې فرض وکړي او سنت هم وکړي او مونځ سنتو نه فارغ شي 23 کرته سبحان الله 23 کرته الحمدلله او 40 کرته الله اکبر یا 23 کرته الله اکبر او سلام کرت کې لا اله الا الله انشاءالله وایه بکړه که وخت د تر کمو نو لس کرته وایه که وخت کمو لس کرته دا په حدیث کې ثابت ده او چې کله اوده کېږي نو بیا به دا وایه دا یوه شوه دویم دا به تاسو ته انشاءالله یادي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یاد دی ټول وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم داسې به څوک چې وایي چې زه به 200 کرته په شوا روز کې ویم ها 200 واجب واده د نه علم چې ګناهګار نشي ځکه جمعات کې واده چې څوک کې واجب خامخا پوره کوي دا مستحب واده د نه اخلو چې تاسو به ګناهګار نشي او چې وسن کېږي او یادي درته نو دا ځان نه مقرر کې 200 کرته به انشاءالله خامخا وایي ها یو مجلس کې چې سړی ناست دي یو مجلس کې او دې دا مجلس ته پاسي او دې سبحان الله وایي په دې مجلس کې د دې نه څومره غلطۍ شوي پروردګار به ورته معاف کړي نو دې برکات شو رب العالمین دی زمونږ د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړي الله زمونږ په ژبه خپل ذکر او خپل تسبیح جاري کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په یو جهاد کې ایران باندې جهاد و په هغه جهاد کې دغه ونیوه د ایران د بادشاهانو یو شهزاده گرفتار چې گرفتار یې کړ وینیوه ډېر بهادر شهزاده و ډېر بهادر او ډېر کلک و مضبوط پهلوان و چې ګیر یې کړ لاول دا قاعده ده چې په سړي به ایمان پیش کړي ایمان یې ور پیش کړو هغه ایمان قبول نه کوي خب سر ته کټ کړه جلاد یې راوست جلاد ویې دی به توره باندې به دې سټ ووی مخامخ یې ځان ته د دنیا تماشې ته ولاړه د ایران د فلانکي بادشاه زوی شهزاده هغه بهادر نن د هغه نه د عمر فاروق مخکې سر والي کېږي چې څنګه دی ودرو مخامخ نو دا قانون دی چې یو سړي نه دا اوس هم چې پالسي کې نو مخکې تپوس وکړي څه وصیت دې شته که نشته ستاسو وصیت شته ته څه خبره کې جلاد اوس شاته ولاړ توره ورسره ده وایه څه وصیت دې شته یو خبره مې شته ویې څه ده ویې تږی یم یو جام وبه غواړم ویې دا خو اسانه خبره ده ورشه یو جام وبه راوړه دنیا ولاړه ده جام وبه یې راوړی چې د جام وبه دې لاس کې ونیولې دا لاس یې داسې رپي حضرت عمر فاروق رضیالله عنه لکه اوبه شته که نه اوبه یې نس کې ویې هېرېږم څه نه هېرېږي هسې نه چې ده دا جام دې خولې ته کړم دې وخت کې مې ونه وایي سر رانه پرې نه کړي هېرېږم ځکه لاس مې رپېږي ویې نه تر څو چې ته اوبه نیس کړې اطمینان سره اوبه وڅښه تر څو چې ته اوبه نیس کړې هغې پورې موږ ستا نه سر نه وو چې دا اوبه دې نیس کړې
تر څو چې د اوبه نه څښلې نو موږ ستا نه هغې پورې سر نه و اطمینان سره اوبه وڅښه. وی صاحب ټیک ده رښتیا وه. وی او بلکل هغه اوبې په ځمکه تویې کړې. اچھا ده د هوښیارو هغه اوبې په ځمکه تویې کړې اوبه خو ځمکې راښکې. وی دا ولې؟ وی صاحب تا فیصله کړې ده چې تر څو د اوبه نه څښلې سر به دې نه وامه اوبه خو لالو دا زه څکې نه شم. چالاکي وکړه مضبوطه چالاکي وکړه. حضرت عمر فاروق هم پریش حیران شو چې خدای دې زړې خو په چالاکي وویل وه. اوس به څه کوو؟ ما خو خبره رښتیا کړې ده چې تر څو دې دا اوبه دې څښلې نو سر دې نه وام. اوس خو دا اوبه دې څکې نه شي او خو ځمکې راښکې. اوس به څه کوم ورسره؟ وی بس ټیک ته ده. هلته مسلمانان دي وي صاحب چالاکي وکړه سر ته یې ووه. دوکه باز دي دوکه وکړه. په دې دوکه او په چالاکۍ د ځان نه مرګ نه بچ کوي. او دا خو کافر دی که ایمان راوړي خو پرېږده خو چې ایمان نه راوړي نو چالاکي وکړه دوکه وکړه او تا سره دوکه کوي دا خو بل جرم وکړه جلات ته ووایه سر ته ووایې نه. حضرت عمر څه وایي؟ رښتیا خبره په رښتیا اوبه ولاړئ. کونو قوامین بالقسط د انصاف په ولاړئ. د سره ما وعده وکړه ما د خولې نه خبره وتېره چې تر څو دې دغه اوبه نه څښلې سر به دې نه وام. دا اوبه دې څکې نه شي خو ځمکې راښکې. دې موقع کې پرېږدم بلکل یې پرېږدم او بیا به چې ته خدای دې ګوتو له راولي بیا به ورسره ګورو. وی صاحب پوس دې پرې خو بیا چېرته ګوتو له راځي. ده خو زمونږ بلا مسلمانان وجلي دي. ده خو په جهاد کې زمونږ بلا مسلمانان شهیدان کړي دي. وی هر څه چې شوي دي خو ما رښتیا دروغ به راباندې نه وایه. ما فیصله کړې ده چې تر څو یې د اوبه نه څښلې نو زه دننه سر نه وام. په دې موقع بله موقع و بیا ګورو ورسره. سر یې پرېښود. وی ځه زه په رښتیاو قایم یم په انصاف قایم یم زه دروغ نه یم. زه معاف مې کړې. چې معاف یې که څنګه او بار ووته نو ویې لمبل او واپس جومات ته راغی. وی حضرت عمر وی د مې اسلام ته مخکې نه لکېده تا چې ګرفتار کړم او را دې وستم او دې مسلمانانو ته مې وکتل نو زما مسلمانۍ ته زړه شو. خو زه نه مسلمانېدم. ما وی خلک به سبا و چې د مرد د یرې نه مسلمان شو. دا پراپیګنډې به راپسې کېږي چې د مرګ نه ویرېد نو مسلمان شو. د خدای دپاره نه مسلمان د یرې نه مسلمان شو. حالانکې زما په زړه کې د الله دپاره ایمان ته زړه شوی و. اوس چې خلاص شوم یره مې ختمه شوه نو اوس واپس رالم. یره مې ختمه شوه واپس رالم. ما ته کلمه وایي زه مسلمانېږم. پروردګار هغه هلک مسلمان کړ او چې مسلمان شو نو یو عظیم د اسلام جرنیل ته جوړ شو. دومره عظیم جرنیل ته جوړ شو چې د خپل علاقې د فارس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د پلاس فتح شوي ده. او عمر فاروق په خپله خبره ټینګ نو ولاړ او د خلکو خبره یې منلې وه او د هغې انصاف هغه خبره یې پرېښې وه او د خوشحالۍ به مړ شوی و که نه عصمت یې نه وه جوړه. انصاف رښتیا ویل او په حق باندې ودرېدل او کلک ودرېدل دې ته انصاف ویلی کېږي. د دې مقابله چې څوک کوي چې داسې نه کوي هغه ته ظالم ویلی کېږي او د ظلم انتهایی خطرناک انجام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامت. وی ظلم به د قیامت په ورځ یو تیارې نه وي دا به ډېرې زیاتې تیارې دی. ډېرې تیارې دي. د خدای د قهر او د غضب تیاره به د فرشتو د نیوکو تیاره به د جهنم د عذاب تیاره به د خولو د ډوبوالي تیاره به او بیا په دوزخ کې دننه د اور تیاره به د شپې تیاره به یو تیاره بنې ډېرې تیارې به. نو د انصاف مقابله کې ظلم دی او د ظلم نه خدای مونږ وساتي. انصاف د اوچت شی دی ځکه امام بخاري وایي الانصاف من نفسک. یو معنی دا ده چې ځان سره انصاف وکړه. خپل ځان سره انصاف وکړه. د شپې چې کله سملې د دې رولې ته وګوره سهار پاڅېدل یم تر اوسه پورې ما څه وکړل الله مې څونه خوشحاله کړ او د الله دشمن شیطان مې څونه خوشحاله کړ. دا سوچ وکړه په دې خپل زړه کې. دا سوچ وکړه چې په ما د الله را طرف نه کم شی مقرر و ما هغه پوره کړی دی او که نه. دا سوچ وکړه نن مې مسلمان ته ضرر رسولی دی که مې نه دی رسولی. نن مې الله خوشحاله کړی دی او که ما خفه کړی دی. نن مې شیطان خوشحاله کړی دی او که خفه کړی دی. الانصاف من نفسک الانصاف فی نفسک. یا دا دویمه معنا هم ده الانصاف من نفسک. که د چا حق در باندې وي که نه هغه دې ته مه مجبوروه چې قاضي له لاړ شي. خپل طرف نه ورسره انصاف وکړه راشه دا حق دی واله. قاضي ته مه مجبوروه جج ته مه مجبوروه هغه بلې جرګې ته مه مجبوروه چې په تا جرګه وکړي.
هغه دې ته مه مجبوروه چې په زور یې درنه واخلي، د خپل ځان نه ولې انصاف ورکړه. راشه لکه ستا دا حق دې ما سره واخله، دا حق دی. راشه ستا ما باندې دومره پیسې کېږي، دا خپلې پیسې دې واخله. نو په انصاف ودرېدل دا ډېر لوی کمال دی. حضرت دا بادشاه له هم پکار ده. حضرت علي رضی الله عنه زمانه ده، یو قاضي یې مقرر کړی دی شریح، دا مشهور قاضي دی. د دې عمر فاروق رضی الله عنه یو زغره یو یهودي چې په څه طریقه دوکه لاندې کړی وه. حضرت عمر فوراً قاضي شریح سره خطا شوم، حضرت علي زمانه وه، حضرت علي فوراً قاضي سره درخواست ورکړ چې زه د فلانکي یهودي سره زما زغره د مالیتې واخلم. اوس بادشاه به درخواست ورکړي، د دې زمانې خو کو معمولي م زوروري په زور یې ترې غواړي. بادشاه دی که دوه څلور مسلمانان یې لېږلی وې ورشه دغه یهودي او څو څپېړې ووایه زغره هم ترې والی، نو خلکو به ریګمال کړی مو، زغره به هم ترې اخیستې وه. نه، د انصاف کار به کوو. بیا به خلک سبا وایي چې علي صاحب ظلم وکړو. که زغره زرغا زما ده او خلک وایي چې علي ظلم وکړو، زیاتې یې وکړو، عدالت ته به لاړ شم، عدالت که راکړه نو دنیا ته پته ولګي چې دا د انصاف په فیصله زغره واله شو. خپل قاضي یې د هغه سره دعوه وکړه. قاضي سمن جاري که ام حضرت علي پسې ام یهودي پسې دواړو ته ویې راشه، دواړه راغله. عدالت کې دواړه ودرېدل قاضي سره جګ ته مخامخ، یو خوا حضرت علي ولاړ دی، بل خوا یهودي ولاړ دی. ګوره انصاف دې ته وه. دې زمانې بادشاه جج ته ځي؟ نه ځي، وکیل به لېږي، یا د ځان په ځای به بل څوک مختار لېږي، مختار عام، چې ته زما په ځای مختار خاص او مختار عام لاړ شي او زما په ځای ودرېږه. دا خو ډېره لویه خبره، بېعزتي ده چې زه به زما په عدالت کې به ولاړی، حکومت زما دی، زه به په عدالت کې ولاړی. حضرت علي دا سوچ ونه کړ چې حکومت زما دی او زه به جج ته مخامخ په عدالت کې ولاړم، او بیا یهودي سره به په یو صف کې ولاړم، یو خوا یهودي دی او بل خوا زه، او هغه قاضي ته به ودرېږم چې کوم ما مقرر کړی دی، او خو زما د لاسه دی، نن به معزول کم بل به راوله. نو هغې قاضي ته به علي ولاړی رضی الله عنه، څوک؟ د حضور پاک زو، د حضور پاک د تره زوی، عظیم مجاهد او عظیم خلیفه د مسلمانانو، او خوا کې یهودي دی، یو صف کې به یهودي سره ولاړ دی. نه، اوس انصاف هم دقه دی. یو درېدل قاضي صاحب ورته وایي څه دعوه دی دا؟ وایي زما دا دعوه ده چې دلته دا زغره دا زما ده. یهودي نه تپوس وکړه زغره د چا د هغې وایي دا زما ده. اوس قانون دا دی چې د مدعي نه به ګواه غواړي، او چې مدعي سره ګواه نه وي نو مدعلۍ له به چې په چا دعوه شوي قسم به وایي. دا قانون. حضرت علي صاحب ته وایي ګواه سره شته؟ بیا اوسه څوک دی؟ یو زما زوی دی حضرت حسن، یو مې غلام دی، آزاد شوی غلام، دوه کسان دي راسره. وی ښه نو داسې کار دی، بل ګواه وي بل نشته. وی دا غلام خو دی آزاد شوی دی، د ده ګوی خو درنه قبلوم، خو ستا د زوی ګوی ستا دپاره نقل دی. دا د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار په حق کې وي، د پلار خلاف وي او به منلی شي، خو د پلار په حق کې نه قبلېږي. څه پته لګي؟ دا زوی به د پلار نه مجبوري دروغ به ووایي، دا زوی به د پلار دپاره رښتیا ونه وایي. اوس ګوره حضرت حسن باندې 100% به یقین ساتي چې دا رښتونی دی. کومه خوله چې د دواړو جهانو سردار مبارک پکې خپلې لاړې چورې دي، د هغې خولې دروغ نه روځي، رښتیا وه. په کومه خوله کې چې لومبۍ لاړه د حضور پاک ورغلې ده، چې دې کله څنګه پیدا شو حضرت حسن رضی الله عنه، نو نبي علیه السلام فوراً ورغی، خبر شو نو زر ورغی. چې څنګه ورغی نو زر یې کجوره راواغېسته، وایي څه کجوره شته؟ او راوړی کجوره یې راواغېسته، هغه په خپله خوله مبارکه کې کېښوده، ګوټي ورته وایي، او بیا هغه کجوره د خپلو لاړو سره راواغېسته، د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. هغه د نبي علیه السلام لومبې د هغه خېټې ته د حضور پاک مبارک د خولې لاړې تللې دي. نو چې لومبې د کم انسان په غاښونو او په ژبه د حضور پاک لاړې ولګي، او قسم د صحابه کرام وایي موږ ته یاد دي اوس هم چې نبي علیه السلام دا شونډې په خپله ښکل کړي دي. نو چې کومې شونډې حضور پاک ښکل کړي دي او په کومه خوله کې د حضور پاک لاړې مبارکې چلېدلې دي، نو څه مو خیال دی؟ دې نه به دروغ روځي؟ چېرې نه. او د چا زوی دی؟ د بیبي فاطمې
د چا نه وسیرې د حضور پاک وینه پکې چلیږي دا به څنګه دروغ ووایي لیکن د شریعت قانون دې ته به اوس نه ګورو چې سړی رښتونی دی او که دروغجن دی قانون او نظام ته به ګورو په نظام کې د یو زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي ټیک ته صاحب تم رښتونی ستا خبرې له موږ اعتبار ورکوو علي صاحب خو هم دروغ نه وي د زغرې دپاره زوی دې هم رښتونی دی خو د شریعت قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي او غلام دې آزاد د هغه به صحیح کوم په یو ګواه کار نه کېږي یهودي له به قسم ورکوو ستا ګواه رد شو که هغه د قسم نه انکار وکړو خو زغره به ستی او که هغه قسم وخوړه نو زغره یهودي ته یې قسم خورې وي قسم خورو زغره زما فیصلې یهودي له وکړو بادشاه د مسلمانانو د خلیفه خلاف فیصله وشوه خو د انصاف فیصله وشوه یهودي له فیصله وشو زغره ده یهودي ته چې ویې زغره ستا ده خو حیران شو وی صاحب فیصله زما په حق شوې وی ښه یو خبره کوم وی ما ته پته ولګی چې اسلام یو ښه خشته مذهب دی د اسلام نه ښکلی او رښتونی مذهب بل نشته دا زغره صاحب زما نه ده دا د علي صاحب ده لیکن د شریعت د قانون مطابق زغره د هغو نه رسېده او زما ورسېدله ګنې خلیفه د مسلمان او په زور شي اخلي او قاضي د بادشاه خلاف به څنګه فیصله وکړي د شریعت د قانون خبره و قانون کې زغره ماله راکړه پته ولګېده چې اسلام مذهب انصاف والا مذهب دی اسلام هغه مذهب نه دی چې د بادشاه طرفداري کوي اسلام هغه مذهب نه دی چې هغه د غریب دپاره یو شانتې دی او د مالدار دپاره بل شانتې دی اسلام هغه مذهب نه دی چې د رعیت او د بادشاه په منځ کې فرق کوي دا خپل مذهب دی دا زغره ما ته وی صاحب داسې وکړه دا زغره علي صاحب له واپس ورکړه او ما ته کلمه ووایه د دې اسلام د دې عدل او د انصاف نه متاثر یم زه ایمان راوړم یهودي په هغه دی خدای پاک مسلمان حضرت علي رضی الله عنه کې دا خبره ولیدله وی صاحب د اسلام په خوشحالۍ کې دا زغره د ده شوه ده زما ما ورته وبخله زغره دې وړه یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده یو بادشاه د روم یا وزیر دی هغه راغی او مسلمان شو جبلی نوم دی جبلی ابن احم چې راغی مسلمان شو نو دا د بهر نه چې بادشاه راشي نو د علاقې دا بادشاهانې دغه کوي د علاقې دا بادشاهانې عزت کوي نو اوس چې د بهر نه اوس هم سعودي ته څوک بادشاه لاړ شي نو هغې یې راولي د بیت الله یې ته وکړي عمره پرې وکړي طواف پرې وکړي حج دی بوځي دا هر وطن خپل دستور پاکستان ته چې راشي نو داسې په ځنګل او منګل او په دې چینو مینو یو ګرځئ نور علاقو ته لاړ شي دا علاقې خپل رواجي خو سعودي ته اوس هم چې څوک د بهر نه بادشاه لاړ شي او یې زر راولي او طواف پرې وکړي دا جبل راغی مسلمان شو او د روم د یو ډېرې علاقې مشر دی چې مسلمان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په عزت کې صحابو ته حکم وکړو چې د سره مونځ چې د بیت الله طواف پرې وکړو هغه ری وستو د بیت الله طواف له طواف کوي خلک خو ګڼ دی او طواف کې خو هر څوک تاوي خو عجیبه منظر دی الله دې مونږ او تاسو بوتلی هغې کې خو مالدار او غریب یو شان تاوي او بیا چې عمرې نیت یې تړلی که مالدار دی او که غریب دی د ټولو یو شان څادر دی یو شان جامه ده تاویږي چې اوس طواف څنګه کېږي نو یو دا جبله خلکو لنګونه والي که نه دا بادشاه روان دی لنګ یې والي دی یو چې تر لنګ یو پلو ځمکې سره جنګېده او یو بانډیسي په طواف کې په هغه لنګ باندې خپه کېښود چې هغه بادشاه جبله خپه اوچته کړه اوچت شو نه لنګ ترې لاندې وغورځېد زر یې لنګ نه اوچت کړه ځان نه یې واپس ته وکړه غصه وله لا خو بادشاه و مسلمان شوی دی چې زما نه خو حیا لاړه دې بانډیسي زما په لنګ خپه کېښود او ما نه لنګ اوس پړدو څپېړه اوچته کړه او هغه بانډیسي په هغه حرم کې یو څو څپېړې مضبوط و بانډیسي هم پریشانه نه دی هغه سره هم سوچ اکو چې د عدل او د انصاف حکومت دی په منډه ورغی حضرت عمر فاروق له ویې صاحب دې سړي وویله دې ګوره برابر کوم ویې ویله هغه بادشاه هلکه خیر دی میلمه دی مونږ د هغه په عزت کې رالو او
طواف هغه سره دا دې کوو. وی نه صاحب زه یې وهلم په مخ بې ځایه ووهلم، ما څه قصدن خو د هغه پلنګ باندې خپه نه وی ایښودی، ما نه خو غیر اختیاري خپه کېښودې شوه او د ده نه لږ اوس پړدلی شو. زه یې وهلې ما زه یې چېرته پرېږدم، ما له به د خدای په نيز د انصاف فیصله کوې. او دا بعضې بانډیزیان هم چې په خبره کلک شي نو بیا خو کلک شو په خبره. بادشاه راوغوښته جبله، وی داسې کار ته خو مسلمان شوې خو د اسلام حکمونه به اوس منو. بادشاهي لاړه د اسلام حکم، مونږ به الله خوشحاله هغه ته نصیحت هم وکړو، پوه یې هم کړو چې دا بانډیسۍ دی داسې کار به وکړو چې یا رضا کا زما خبره خو نه مني او د خدای دربار ته مې راکاږي. او یا دا دی چې که رضا نه شو نو بیا به د نه دې بدل اخلي، ځکه هغه خو قصدن خپه پلنګ ستا نه ایښودی، تا ولې لنګ پلو لاندې کوو چې بس ځمکه درپسې راښکې شو. خیر هغه په طریقه پوهې که چې هغه هم خفه نه شي میلمه دی، زمونږ هم څه منتظاري به وکړو، ته هم څه منتظاري وکړې، سړی به لږ غوندې رضا کړو. څه هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده. ښه زه رالم مسلمان شو، اوس به بانډیسي زه رضا کوم، دا چېرته کېدی شي. وی ښه جي یو 3-4 ورځې پس مهلت مال هم راکاو، دوی به رضا کړو، ډېره ښه ده. د شپې واپس لاړ او خپل روم ته وتښتېده، واپس عیسایي شو، اسلام یې پرېښود، زر عیسایي شو. حضرت عمر د چا سره یې خو لاړ وتښتېد چې عیسایي شو. نو یو زمانه کې د مسلمانان صحابه کرام تللي وو قسطنطنیې ته د تجارت په غرض دا، او چې دی واپس سین لاړ هغه قوم یې خوشحاله شو، هغې صاحب اوله لوی استقبالیه ورکړه او واپس یې راوست په خپل تخت یې کېنو. دغه مو څه دروغ مروغ ویلي چې هلکه زه مسلمان شوی نه وم، خو دا جاسوسي مې کول او یا مې څه کول یا مې څه کول، خو خلکو له خو دې بادشاهانو له چلم ورځي. هغې واپس بوته په تخت یې کېنو، دار مدار یې وله شروع کړه. نو څه تاجران تللي وو هغې علاقې ته قسطنطنیې ته، دې ته خبر شو چې مسلمانان راغلي دي. دا تاجران ماله راوړی چې څنګه رالل، وی خود په تخت ناست او تاج یې اچولی دی، بادشاهانو خو عجیبه هغه خپل انداز دي. ما پېژنې؟ وی نه. وی دا هغه جبله بادشاه ما چې زه مسلمان شوی وم او هغه بانډیسي دا له پلنګ باندې پېښې وه، ما نه یې لږ غورځولو او بیا ما هغه سپه سپېړو وو او بیا عمر صاحب یې دې به رضا کول غواړي، زه رالم راوتښتېد. دا خطا یاره اسلام دې پرېښو، واپس عیسایي شوې. وی ځکه نه تا خو مخکې هم په عیسایت کې ژوند تېر، اوس هم عیسایي صحابه ورته ویل. او په دا میانځ کې دا میاشت 20 ورځې ته مسلمان وی، کم ژوند ښه شته دی، دا په دې هم پوهېږه. جبله ورته وی قسم دی چې د دغه 15 ورځو د مسلمانۍ د ژوند که مې مزې ما غشتې دي که نه، که د زما د ټولې بادشاه که مخکې د وروستو دی په ټوله بادشاه کې دومره سکون او دومره مزه ما نه ده لیدلی. زړه کې مې یو سکون و، ډېر زیات پریشانه یم اوس چې دغه بانډیسي په څپې به والې وې، ښه به یې کړي خو چې ما د ایمان واپس نه مې پرېښی. ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه یم، اسلام پسې ډېر زیات خفه یم. د اسلام دغه مزې دا زما په زړه کې اوس هم پرتې دي. خدای پاک دې زموږ ایمان او اسلام نصیب. کم دین چې الله پروردګار دی انسان دپاره خوښ کړي نو هغه به ښه ني. اسلام خو موږ له الله خوښ کړی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. اسلام ته الله خپل نعمت ویلی دی، ورضیت لکم الاسلام دینا. نو چې الله خو ته خپل نعمت ویلی دی، دینکم دین خو ستاسو دی، عمل به تاسو کوئ. او اتممت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم اکملت څنګه دی واتممت علیکم نعمتي. دین ستاسو نعمت زما دیو نه چې اتممت لکم دینی زما دین نه، د دین تعلق د عمل سره د دینکم تاسو به عمل کوئ. او اتممت علیکم نعمکم نه دی، نعمتي نعمت زما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. نو چې کوم دین د الله خوښ کړي د هغې کې موږ نخرې کوو او بهتر دین یې او موږ قمقل یو. د چا یو ازم خوښ دی، د چا بل ازم خوښ دی، د چا بل ازم خوښ دی. ازمونو والا سره به د قیامت پر ورځ خدای پاک ګوري خو کتې به شي چې کله وله ورشي. اسلام نه بهترین مذهب بل نشته، د اسلام نه ښکلی حق مذهب بل نشته. دا موږ له خپل پروردګار خوښ کړی دی او الله یې زموږ ژوند او زموږ مرګ، زموږ د قبر ژوند، زموږ د حشر ژوند دا ټول په اسلام باندې نصیب کړي. نو ډېر واپس مې زړه کېږي. نو بیا ځکه نه مسلمان شوي، نه که نه اوس به راپورې خلک خاندي.
وی به چې کله مسلمانې کله عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي یا وی په یو شرط مسلمانېږم زړه مې ورته شوق کې دی چې که عمر ماله لور راکوي دا به زما دپاره ډېره اوچته خبره شي که خلک وایي چې بیا مسلمان شو زه ویم د عمر غوندې لوی بادشاه امیرالمؤمنین لور راکړه زما دپاره به ډېر لوی عزت هغه تاجر ورته وایي صاحب که زما لور دې پکار وي خو زه درته درکو او که د عمر د لور خبره شي نو خو زما اختیار کې نه که بل څیز زما اختیار کې خو وایه خو د عمر لور خو د هغه لور د دې سودا نشم کوی وایي ځکه نه یو کار وکړه لر شه عمر سره سلا وکړه که ما له خپله لور راکوي اسلام ته مې واپس لکېږي مسلمانې کړه ویې ښه دا تاجر راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الو وی صاحب هغه جبله خو بیا مسلمانېږي درې کېږي خدای شرط ولګو چې که عمر لور راکوي اسلام ته مې شوق کېږي خو یارېږم شرمېږم خلک به راپسې پیغورونه راکوي زه دا به ویم چې عمر غوندې سړي لور راکړه وی تا ورته څه ووایي مې چې صاحب که زما لور خو تا نه قربان د اسلام نه قربان که د عمر لوري نو هغه خو د هغه اختیار دی هغې کې د بل چا اختیار نه سوي بد دی وکړل وی قسم دی چې یو مسلمان یو کافر مسلمانېږي د هغه د اسلام نه عمر یو لور خو څه کوي چې څومره لورې ټولې ته قربان هله شا به ځان ور رسوه چې بلکل د عمر لور درته درکوي او راځه مسلمان شه دا تاجر غریب پاس پوالو لروم خو لري بلا مزل قافلو کې به دی یوازې خو تلیم نشه ورسېد یو غوغا و په هغه ښار کې تپوس یې وکړې څه چلو شو وایي دا اوس زمونږ هغه چې مشر جبله دی بادشاه هغه مړه شوی ایمان اسلام په قسمت کې واپس نو خو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام دا انصاف درکوي اسلام د انصاف مذهب دی قسم دې مونږ تاسو دا نور دینونه مو ګورئ او اسلام ته مو ګورئ نو ښکاره فرق به محسوس کړئ یو ځل یو جنۍ وه فاطمې نوم بنو مخزوم قبیله ده د هغې سره تعلق لره مخزومیه ورته وایي هغې غلا کړې وه ګوان پرې رالل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه وایي د دې فاطمې نه لاس کټ کړئ فاطمې نوم نو خلک پریشان و چې دا خو د ډېر مالدار سړي لور ده او د دې نه که لاس پرې شو ښې لاس به دې پرې کېږي اوس د مروان سره نو دا خو به دا ټول قوم یې خفه شي دا به څه کېږي ټول خلک پریشان و دا د جینۍ په مسله کې او بل جینۍ چې د لاس پرې کړه نو کنده بند شوه ټول پریشانه دي یاره نبي علیه السلام ته سپارش کوو چې د دې لاس د پرې کېدو نه بچ یاره وي داسې به څه وکړي چې نبي علیه السلام ته سپارش وکړي داسې زړور به څه وکړي نو د حضور پاک یو غلامو زید ابن حارثه رضی الله عنه د سره د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه او د هغه بچی اسامه ابن زید هغه سره هم ډېر زیات محبت و یاره بل څوک وي داسې زړورتیا نشي کولی او دا اسامه چې دی که نه د زید زوی دی ډېر زیات خوښ دی نو دی به دا کار وکړي او واقعي حضور پاک د دې اسامه سره ډېره زیاته مینه وه حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی په یو دې پتون باندې به د پیغمبر علیه السلام خپل نوسې ناست او په دې بل پتون باندې به اسامه کېنولی د غلام د مریض ویلې ګوره او یو ځل یې قڼی بیا دی د اسامه وی حضور پاک وله پوزه پاکوله وی مې چې صاحب تاسو مه پاکوئ زه وله پاکوم وی قسم دی حضور پاک په خپلو لاسو مبارک وله پوزه پاکه کړه وی عایشې وی دې ماشوم سره مینه کوه احبه فإني أحبه دې د سره مینه کوه د سره زما ډېر محبت دی د حضور پاک ډېر زیات محبت و انتهایی نو وی بل څوک خو داسې زړورتیا نشي کولی خو ممکن ده دا اسامه که ده ته مونږ ووایو نو دی به نبي علیه السلام ته سپاره شو اخو هلک و کشر و راغی حضور پاک ته وویل وی صاحب دې جینۍ غلا کړې ده او تاسو پرې د لاس ته پرې کولو فیصله کړې ده نو ټول قوم او ټول خلک خفه دی او د مالدار سړي لور هم ده نو زه سپارش کومه که دا دې معاف کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو وی ښه وی دا خو پخوانی مذهب و دینو چې غریب به غلا وکړه لاس به یې پرې کو او چې مالدار به غلا وکړه به یې معاف کو وی زما د قسم د الله په ذاتي زما لور فاطمه الله دې وساتي زما لور فاطمه
که هغې غله وکړه لقطعت یدها لاس به پرې کړو. دا خو لا دا فاطمه ده، ته زما لور فاطمه هم غلا وکړي لاس به دې پرې کړو. ای دمبره حقه جنین او مقصې لاس یې پرې کړ. دا د انصاف تقاضا. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي موږ خو پې یارېدو چې دا به څه کېږي. وایي هغه جینۍ د هغې نه په ډېره نیکه وه او ډېره توبې ویستلې او بیا به راتله نبي علیه السلام ته څه مسله به پېښه چې راتله به نو نبي علیه السلام خو پردو ښځو سره به سترګې نه لګولې. ما به یې حاجت نبي علیه السلام ته پیش کاو، هغوی به د هغې متعلق خبره کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې مجاهدینو له تنخواګانې مقرر کړی. 4,000 درهم به کال کې د مجاهد تنخوا وه. 4,000 خپل زوی له 3,500 مقرر کړی. زوی ورته شکایت وکړ عبدالله ابن عمر، وایي صاحب خلکو له دې 4,000 تنخوا مقرر کړه او ما له 3,500. د کوم میدان کې د چا نه وروسته تللی هم خواقی مجاهدو. تاسې یو میدان ما ته وښایه چې کوم میدان کې د خلکو نه وروسته شوی یم. نو ما له 3,500 تنخوا دې مقرر کړه او د نورو له 4,000 مقرر کړه. وایي د نورو په خپله خوا هجرت کړی دی، ته موږ سره راغلی، ته مور و پلار سره یو ځای راغلی، زمونږ په وجه موږ سره راغلی او د نورو په خپله خوښه په اس پر اړولې دی او په اوښ باندې هجرتونه یې کړي دي. انصاف دا دی چې دوی نه به تعالی تنخوا کمه درکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله بادشاه شو، ده به د بادشاه نه مخکې د کپړې تجارت کوي او کپړه به یې خرڅوله. کپړه یې په اوږه واچوله او بازار کې ګرځي خرڅه. حضرت عمر فاروق ورغی او د مټې ونې څه کوي؟ وایي دا کپړه خرڅوم. وایي ته چې بادشاه شوې د مسلمانانو خدمت به څوک کوي؟ هغوی به څه کوي؟ وایي زما بچي به څه خوري؟ وایي دا نه خرڅوم. وایي ته راځه د مټې ونې مسجد نبوي ته یې راوست. چې څنګه یې راوسته نو خلک یې راغونډ کړل صحابه کرام. وایي داسې کار دی چې دا ابوبکر مونږ بادشاه کړه، اوس د بادشاه په ذمه باندې ډېر لوی بوجي، نو دوی به زمونږ کارونه کوي. نو که دوی خپله کپړه خرڅوي او بازار کې ګرځي، زمونږ ټول کارونه به دغسې معطل پاتې، دله تنخوا مقرره. نو دوی بیا پاڅېده، وایي تاسو ته پته ده چې زما کاروبار ګورې زما د بچو د رزق لپاره کافي دی، زما کاروبار ډېر اعلی دی، خو تاسو مقرروئ تنخوا یې وله مقرر کړه. نو هغه خپل کاروبار وله د تنخوا نه خو خپل کاروبار کې به بچي ډېر ماړو دی کې بچو ته هغه سړی د قوت نه میلاویږي. یو ځل ورته بیبي وې دوی به یو قسم حلوا پخوله د عربو د کجورو مغز به پکې او په هغې کې به زیتون تیل به و څه نور څیزونه به هم پکې و. د دې ماشومانو هغه حلوا ته شوق کېږي، زړی کېږي. نو یې پخه کوله که مې پیسې نشته که نه. وی که تی اجازت کې زه ول انتظام کوم. حضرت عمر ابوبکر صدیق ورته وی بالکل د مې اجازت ته که ته انتظام کولی شي وکړه. وی زه به ستا له تنخوا نه لږې لږې پیسې د میاشتې بچ کومه، ګزاره به کوو لږې لږې. نو چې یو څو میاشتو کې هغه پیسې بچت شي، دوی له به هغه حلوا پخه کړو. نو لږې لږې پیسې به تنخوا کې بچ کولی. نو څو میاشتې کې لږې پیسې برابر شوې، نو بچو له هغه حلوا پخه کړه. نو دته یې پرېښود ماسخوتن. وی دا څه شی دی؟ وی دا حلوا ده. چا راوړې وه؟ وی نه دا خو مونږ خپله پخ کړې ده. پیسې کوم ځای وې؟ وی دا ستا تنخوا کې مونږ لږ لږ بچت کړی دی او د هغې نه هم دا شی حلوا برابر کړی ده. وی ښه وی ښه پته لګېده چې زمونږ د دې نه په کمه تنخوا هم ګزاره کېږي. نو د چې کوم د خزانې مشر و صحابي، هغه ته یې خط ولېږه، وی زما تنخوا دومره کمه که، د دې نه په کم هم زمونږ ګزاره کېږي. دې ته انصاف وایي. او زمونږ دا څه کوي؟ الله اکبر. زمونږ دا خو چې ورسېده نو په یو لاس نه په دواړه یې سټي، په یو لاس هم نه په دواړه یې سټي. دا خو د دنیا ژوند دې تېر به شي، موږ هم تېر که، تاسو به هم تېر کړي او خلک به هم تېروي، خو آخرت سره به څه کوئ؟ خدای دې اخر ښه کړي. نو انصاف قرآن شریف کې الله فرمایي ای د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط شهداء لله، په انصاف ودرېږئ. که ګوۍ کې نن سبا ټول خلک د یار دوست لپاره دروغې ګوۍ کوي که نه کوي؟ یار دوست له په دروغې ګوۍ کوي. دا ډېر لوی سخت جرم دی د دروغې ګوۍ. او شریعت څه وایي؟ وایي دوی به پلار له په دروغه ګوۍ نه کوي،
رشتہ دار له به نه کوې، ځان له به هم نه کوې دروغې کوئ. نن سبا یار دوسته خلک په دروغ، بلکې ما اورېدلي دي چې بعضې ګوان په پیسو باندې د ګوی کوي یو بل له. په دې عدالتونو کې بعضې خلک ګرځي، پیسې وله ورکړه او په دروغه دله ګوی کوي. دا ډېر لوی جرم. او ما درته ووایي چې دې تعلق یوازې د ګوا سره نه دی، بادشاه دی، که قاضي دی، که د کلي مشر دی، که ممبر دی، که چیرمین دی، که د زکات مشر دی، او که د کور مشر دی، او که پلار دی، او که ته په خپله ولې نه هر سړی به په خپله دایره اختیار کې چې څومره د دایره ده هغې کې د انصاف نه کار واخلي. ظلم به نه کوي، د انصاف مقابله ظلم نه. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصاف دې ونه که او ظلم دې وکه نو دا ظلمات یوم القیامت، دا ګورې د قیامت پر ورځ ډېرې زیاتې تیارې دي. نو خدای دې موږ په انصاف قایم وساتي. که یو سړی هغه یو ځای کې یو ټیکهدار ولې نه ټیکهدار ټیکهداري کوي، دی به هم انصاف کوي، شی به سم جوړوي، غلط کار به نه کوي. او که د دې کې ستګي وکړله دا هم د ظلم او که بې انصافي وکړله. په یو کرسی یو افسر ناست دی، انصاف له به کار اخلي. کرپشن ظلم به نه کوي پیسو دپاره، او که د هغې کې ظلم وکړه دا هم بې انصافي ده. موږ وایو چې انصاف تعلق یوازې قاضي سره نه، ما سره هم دی، تا سره هم دی، د پور مشر سره هم دی، ښځې سره هم دی، بچي سره هم دی. خپل دایره اختیار کې به هر انسان د انصاف نه کار اخلي او بې انصافي به نه کوي. بې انصافي ظلم دی. نو دا د الله د کتاب وینا ده چې ای د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط، تاسو په انصاف ودرېږئ. شهداء لله، د الله دپاره خبره کوونکي جوړ شي. ولو علی انفسکم، که دا خبره ستا د ځان خلاف ولیني، او الوالدین یا د مور پلار خلاف ولیني، والاقربین او د رشته دارانو خلاف ولیني، د انصاف نه به کار اخلي. یو خوا الله خفه کېږي، بل خوا بنده خفه کېږي. نو الله مه خفه کوه، بنده خفه کېږي خفه دې شي، خدای به چېرته نه خفه کېږي. د دې ظلم یو رپورټ انجام در پخې. د حضرت آدم علیه السلام دو زامنو، د یو نوم قابیل او د بل حابیل و. نو قانون به په هغه زمانه کې ده چې رور او خور به یو بل ته په نکاح کېدل، ځکه نور خو څوک نه. نو چې کم او پیدایش به داسې کېده چې برغونې به پیدا کېدل، او خدای پاک هم داسې انتظام کړی چې یو هلک او جینۍ به برخ پیدا کېدل. نو چې دا کم هلک او جینۍ به برخ پیدا شو، د هغې نکاح به یو بل سره منع وه. بل کال چې به بل هلک او جینۍ برخ پیدا شو، د دې یو کال د دې جینۍ به د هغه بل کال د هلک سره نکاح وکړو، د هغه بل کال د جینۍ به د بل هلک سره وکړو، بل کال والا سره. قابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه لږه خشته وه، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه خشته نه وه. آدم علیه السلام د قانون مطابق قابیل ته وویل چې د حابیل دا خور تا ته په نکاح کو، او تا دا خور به حابیل ته په نکاح کو. قابیل داسې خو نه کېږي، هغه خپله خور خو د هغه خپلې وه، داسې خو نه کېږي زما خور ده، ما زه حقدار یم چې دا ما ته په نکاح کړي. او حابیل سره چې کومه پیدا ده هغه د هغې حقدار دی، هغه ته په نکاح ده. ګوره دا د الله قانون دی، او دا په الله په قانون کې ګوتې مه وهه، انصافي مه کوه. خیر چې نه یې منله، آدم علیه السلام د هغې د زړه دپاره یو قرباني مقرر کړه. وی صدقه وکړې. اوس زمونږ د وطن صدقه خو دا ده چې مونږ وکړو نو مونږ یې پخپله خورو، یا غریبانان یې خوري یا بچي یې خوري. د هغې صدقې به دا حکم و چې د چا صدقه به قبوله وه، د بره نه به اور راغی هغه به یې وسوځوله، او که اور به هغه صدقه ونه سوځوله، دا به د دې خبرې دلیل و چې دا صدقه د خدای په نس قبوله نه. نو قابیل به زمینداري کوله، هغه په هغه خپله زمیندارۍ کې څه بېکاره غوندې ګونډي مونډي والا غنم منم خوا دې خوا راوړله، په یو غرۍ کې ایښوده. او دا حابیل چې ده به د ګډانو کار کو، د یو ښه اعلی ګډ راوسته او ذبح یې کو، او په یو غونډۍ د پاسې هغه غوښه کېښوده. وی دې بچې اوس چې د چا هغه قبوله شوه به په خطه اور راغی، او د حابیل هغه ګډې وسوځه او هغه یې ختم کړ، او د قابیل هغه غله هم هغسې پاتې شو. ای بچې ما راته نه حابیل په حقه دی او ته په ناحقه، او داسې کوم چې ستا دا خور به ده ته په نکاح کوم او ده به تا ته په نکاح. بیا هم نه منله. حضرت آدم علیه السلام حج لته
چې حج له لاړ دا قابیل لږې شو هغه وی راشه داسې به وکړم یو چل به جوړ کړم دا رور به مړ کړم دا حابیل چې مړی کړم د ما د خور به بل څوک نه په خپله ما ته پاتې شي ګوره شیطاني اثرات یې کني شیطان زړه کې وسوتا چې چې آدم علیه السلام حج له لاړ قابیل لږې شو حابیل یې مړ کړ او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د ورپسې آله راواغېسته د مرګه او ورته څه وایي لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف الله زه که ته ما پسې لاس اوچتې او ما وجنې خوښه دې خپله ده خو زه دې هم وجلی شم بدل د نه اخیستی شم زه هم کوتک رااخیستی شم خو زه در باندې لاس نه اوچتوم زه د الله نه یېرېږم هلکې شو دې یې مړ که چې مړی که بیا د حقولو چل نه ورته خړومبې قتل و په دې نه پوهېده چې اوس به ورسره څه کوم په اوږې کله یو خوا ګرځو کله یې بل خوا ګرځو دا لومبې قتل په مخ د ځمکه موجود شو نو بیا الله قرآن شریف کې فرمایي دوه کارغان الله راوستل یو لږي شو بل یې مړ کړ نو بیا په ځمکه کې لتې والې هغه یو کارغه او په مخو کې هغه بل راخ کړ په هغه خاورو کې واچو خاورې په لته پې ورغورځولې دې څه وایي اوهو زه دونه بېکارم شم چې د کارغه په شان چلم ماله نه راځي کارغه له ضرور د خښولو چل راځي او ماله نه راځي نو بیا کنده وویسته او حابیل یې په لوی انقلاب په دنیا کې خدای پاک راوسته د دې مرګ د وجې نه د دې ړومبي ظلم د وجې نه ډېرې اوبه ترخې شوې خوږې اوبه او ډېر بوټي چې په هغې کې ازغین و غنې پکې پیدا شوې او ډېرې اونې چې هغې کې میوې وې هغې کې میوې ختمې شوې او ډېرو د اونو میوې ترخې شوې حضرت آدم علیه السلام حج له راغلی دی چې د انقلاب یې وکت جبریل علیه السلام نه یې تپوس وکړو دا خو هر څه ماته بدل بدل ښکاري وی یو ستا په ځمکه ستا په بچو کې ظلم شوی دی یو زوی دې لګي شوی دی بل یې درله وجلی دی الله په هغې دومره خفه دی چې د عظیم انقلاب یې راوستی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ړومبې د قتل ایجاد دا قابل وکړه وی تر قیامته پورې چې څومره قتلونه کېږي او د قاتل څومره ګناه کېږي د هغې ټولو برابر ګناه به د قابل کېږي ځکه ړومبې قتل د ایجاد که د اختیار که دا ظلم که در انصاف نه کار اخیستی وي او پلار ته وي چې بابا ستا فیصله ده چې څنګه خوښوي هغسې وکړه د الله فیصله د انصافي بس الله څنګه غواړي او د پیغمبر فیصله د انصافي تا چې څنګه خوښوي اسبم نو د دنیا ژوند به تېر به وکړه اخر خو بیا نه خرابېده دا د قیامته پورې څونه قتلونه به کېږي په اربونو کیربونو بې شمېره به کېږي د دې خلکو چې څومره ګناه ده د دې ټولو برابر به د قابل کېږي هلک ژوند خو هسې هم تېر شو اخر خو بیا ښه که نه زمارونو انصاف دا د خدای خوښ دی ځان له هم پیغمبر له هم او موږ له هم نو د انصاف ژوند دی خدای پاک زموږ نصیب کړي دعا خدای موږ د انصاف عنایت وساتي الله د ظلم نه